ملأ السماء النور حين الله نبی فرمایي لا حسد الا على اثنين، حسد نشته مگر دو کسانو سره حسد وکا. نور چا سره حسد مکوا، بل چا سره کینه مکوا، خو دې دو سره سیلی وکا. رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. یو سړي ته الله مال ورکړي د شپې او د ورځې وختونه نه ګوري، خو د الله په نامه ورکړي. دې ته نه ګوري چېرې دې وخت ما صدقه چې سار کړې ونه مازیګر ولې وکم، ماسپخین صدقه شوی ونه ما خامي ولې وکم. نه د شپې او د ورځې څلوري ساعته خدمت ده دا څلوري ساعته روان گاړه ده دا دی وایي زما جب کې څه شته ده، بانک کې څه شته ده، دکان کې څه شته ده، د الله په نام وځ څور کو. چا مخ او چټ ته نه ګوري، د چا نوم ته نه ګوري، چا شهرت ته نه ګوري، د چا صفات او غیبت ته نه ګوري، د الله په نام یو څور کوي. یو دې سړي سره د الله نبی فرمایي دې سره سیلی وکړي، دا ډېر د سیلی سړی ده. او بل رجل اتاه الله علما، بل هغه سړی چې الله تعالی علم ورکړي ده، قران یې ورته ورکړي، حکمت یې ورته ورکړي، نو هغه په دې باندې عمل کوي. انا الليل وانا النهار، د شپې او د ورځې په دې لګیږي. دا لولي د شپې او د ورځې دا د سیلی سړی ده، دا د کمال سړی ده. دې سره مقابله پکار ده، د دې ځای ته ځان رسول پکار دي. حدیث مطلب دغه د زما عزت مان چې سړی دغه ځان برابر يتلو الكتاب وفي الفؤاد سكينة